نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في الموضع الآخر: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس. الآية. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. رواه الطبراني. كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آدمیت لحم شحم و پوست و نیست، آدمیت لحم و شحم و پوست و نیست، آدمی جز رضای دوست و نیست. بر زبان تسبیح و در دلگاه خره، بر زبان تسبیح و در دلگاه خره، این چنین تسبیح و کی دارد در سره. توبه بر لب صبح بر کب، دل پر از ذوق گناه. توبه بر لب صبح بر کب، دل پر از ذوق گناه. معصیت را خنده می آید از استغفار ما. زما ګرانو محترم ورونو، کوم آیاتونه چې ما ستاسې مخکې تلاوت کړو، اول آیات د سورة بقرې 188 آیات، د دوم آیات د سورة مطففین اول آیات. حدیث مې ستاسې مخکې ووایو، دا د طبراني شریف حدیث. حضراتو، بهترین چیز د انسان د پاره دا، او انسان خپل مقصد او خپل منزل ته رسوي، هغه حلاله نفقه ده. چې سړی خپل نفقه حلاله کړي، هغه که تاجر اوسېږي، دکاندار اوسېږي، هغه که زمیندار وي، هغه که مامور وي، هغه که هر څوک وي، چې دا نفقه خپل ځان ته حلاله وګرځوي، دا بهترین چیز په انسان کې ده. خدای تعالی جل جلاله دې موږ تاسو ته داسې نفقې نصیب کړي چې د هغو په خوراک سره خدای تعالی زموږ ستاسو دعاګانې قبولې کړي. ځکه حرامه نفقه، مرداره نفقه چې سړی وخوري، خدای تعالی جل جلاله د سړي دعاګانې نه قبولوي. او په کیسه کې بیا عار نشته، هر کیسه چې سړی کوي هغه خدای تعالی جل جلاله ته روا کسبونه ټول منظور دي خدای تعالی جل جلاله. نه به سړی په هغه باندې شرمېږي چې دا کار کوم بد کار ده، پنډیتوب کوم بد کار ده، مسکریتوب کوم، مسکر یم یا پش یم یا نجار یم، غیره و غیره، دا بد کار ده. خدای تعالی جل جلاله فرمایي: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای خلکو، مخورئ خپل مالونه په خپل مابین کې په ناروا طریقه سره مالونه مخورئ، چې یو د بله څخه دغه اخي، سود اخي، یو له بله څخه رشوت اخي، یو د بل مځکه لاندې کوي، یو په بل په سودا کې خطا کوي، غیره و غیره. نو دا خدای تعالی جل جلاله وایي دا کار مه کوئ. وتدلوا بیا الی الحکام، او تاسې بیا راولاړېږئ دغه مالونه حاکمانو ته وړئ، عریضې سره کوئ، په دې ښه پوهېږئ چې دا کار، دا مځکه ماته ناروا ده، دا مال ماته ناروا ده، زه په دا سړي ملامت یم. نو بیا راولاړېږئ حاکمانو و قاضیانو ته د وخت ځئ، او د دې دپاره ځئ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، د دې دپاره چې تاسې وخورئ یوه حصه له مالو د خلکو وخورئ، بالاسم، په ګناه یې وخورئ، ناحقه شاید تېروئ، ناحقه قسم کوي، دروغ وایي، وعده خلافي کوي، خو هر چم چې دغه ته برابرېدی چې د پردی مال په لاس ورتلی دی خوري، پر پښېمانه کېږي چې ما ته دا شی نه ده راکړی، ما ته دې پور نه ده راکړی، غیره و غیره.
نو خدای تعالی جل جلاله وایي تا دا کار کوئ خلکو بالاسم په ګناه وانتم تعلمون او تاسې عالمان هم یاست په دې باندې عالمان هم یاست زه چې دا کار کوم دا ناروا ده زه چې رشوت اخلم دا ناروا ده زه چې راولاړېږم پردۍ مځکه لاندې کوم دا ناروا ده زه راولاړېږم سود کوم دا ناروا ده نو خدای تعالی وایي دا ګناه ده ستاسې دپاره او په بل آیات کې خدای تعالی جل جلاله فرمایي ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم وزنهم یخسرون زما ګرانو شریف ورونو حلال شی د خدای تعالی زموږ ستاسې نصیب کوي لا ابي هريره رضی الله عنه حدیث ته هغه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله طیب لا یقبل الا طیب خدای پاک ده نه قبلوي پاک چیز قبلوي ناپاک چیز نه قبلوي وان الله امر المؤمنون بما امر به المرسلین خدای تعالی امر کړی ده مؤمنانو ته په هغه شي باندې چې رسولانو ته امر کړی تا ته د هغې نه پکې امر کړی د ستې وخورې چې پیغمبران یې خوري پیغمبران چې څنګه امر کړی تا ته د هغې نه پکې امر کړی چې پیغمبران رسولان چې کومه نه پکه خوري ته به هغه نه پکه خوري رسولان چې د کمې نه پکې امر کړی ستاسې کومه نه پکه خوري هغو چې داسې امر کړی ده چې خدای تعالی وایي یا ایها الرسول کلوا من طیبات ای رسولانو تاسې خورئ پاک شیان خورئ پاک چیز خوره هسې نسې ملا درته وایي د کاټن غوښه مرداره ده خرابه ده بل ورځ بیا تا د کاټن غوښه رابار کړي واده دې په 500 نفرو باندې وخوري په 1000 نفرو باندې وخوري زما ګرانو شریف ورونو او نه داسې چې سړی راولاړېږي حرام شیان خپل ښار ته راواردي خراب شیان په خلکو باندې خوري پوښتنه وګروېږنه نه کوي چې دا ما ته روا ده که ناروا تاسې به اوس د مردارو شیانو انجام واورو وتعالی رسولان ته داسې امر کړی د کلو من طیبات وخورئ خلکو پاک شیان وخورئ واعملو صالحا او تاسې نیک عملونه وکړئ رسولان ته وایي عملونه نیک وکړئ او پاک شیان وخورئ انی بما تعملون علیم وتعالی وایي تاسې پاک شیان وخورئ او تاسې مردار شیان مه خورئ او زه علیم یم په هغه شي باندې خدای تعالی جل جلاله وایي چې تاسې کوم عمل کوئ انی بما تعملون علیم الله باندې شی پوښېده نه هر کار که انسان وکړي خدای تعالی جل جلاله د معلوم او په بل ځای کې بیا خدای تعالی جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنو ای ایماندارانو خلکو څه وکړئ کلو من طیبات وخورئ پاک شیان خلکو وخورئ ناپاک شیان مه خورئ حرام شیان مه خورئ کلو من طیبات ما رزقناکم ما ته چې په رزق درکړي د حلالې روزي پوښتنه کوه د حلال شي پوښتنه کوه زما وروره چې دا شی ما ته روا ده که ناروا ده ځکه نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي بیا نبي علیه السلام هغه سړی یاد کړي کوم سړی یاد کړي هغه سړی یاد کړي چې اوږد سفر وکړي حج ته ولاړ شي او ببر سر ولاړ وي او لاس خدای تعالی ته پورته کړي یا ربي یا ربي ای خدایه ای خدایه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام خوراک یې هم حرامي څښاک یې هم حرامي جامه یې هم حرامه ټول سره حرام نو بیا دی خدای تعالی ته لاس پورته کوي او غذا سوی هم په حرامو باندې حرامې غذا خوړلي نبي علیه السلام وایي فانا یستجاب لذلک دې سړي ته به خدای تعالی له څه وجه بخشش وکړي چې د خوراک هم حرام و څښاک یې هم حرام و جامه یې هم حرام و غذا یې هم حرامه ده په هوټل کې خوراک هم حرام ده دې ته به خدای تعالی جل جلاله له کومې خوا ته بخشش وکړي کوشش کوئ زما ورو خپل اولاد ته دا وایاست حلال کسب کوه حلال حاصلوه حلال شی پیدا کوه حلال نفقه خوره حلال کارونه کوه غدر مه کوه په تجارت کې تجارت زده که د تجارت د مسایلو پوښتنه کوه داسې مه کوه چې د روزې په سر کې مثلا په هر باره کې خیانتونه کېږي ترباري والا ده د روزې په سر کې بینډۍ راوړي دي هغه پاته سوي دي نن یې بینډۍ راوړي
دا تازه بینډۍ پر دا نور بینډۍ واچولې یو ماشوم ورته راځي نجلۍ ورته راځي ورکوي خپلته ورډکوي هغه کور ته ځي هلته له ښځو له ښاره وماسې بل شی نه ده چې هغه وایي خدای دې خوار خدای خو دې خراب کړه خدای شی دې رالېږلی تر باره ګټه نه کړي تر باره پرېږده بل کار شروع یا تر تاریخ تیز شی چاته ورکړي یا د وخانې والا ده هغه اکسپایر دغه ورکړي ګولۍ ورکړي یا شربت ورکړي یا شی ورکړي چاته یا هغه راولاړېږي یو شی طلب کړي دی بل شی ورکړي وایي دا هم دغه شي کار کوي فرق یې نشته غیره وغیره یا راولاړېږي دوکاندار صاحب راولاړېږي په دغه ګزه باندې په انګریزي ګزه باندې شی ورکوي وایي ګاز یې په څو د کوچي سړی ګاز متر څه سره پېژني خو ما اوس وپېژندی سارایي سړی ګاز متر څه سره پېژني د سارا سړی ته راغلی وایي متر یې په څو ده هغه بل ځای به یې کړی ده متر یې مثلا په 1000 روپۍ ده دی ورته وایي دغه دی وایي ګاز یې په 900 روپۍ دی چې وایي متر راشي په دې ښار کې شی چلیږي متر چلیږي که ګاز چلیږي دا ګناه ده دا ناروا ده دا حرام ده دا بیې او معاملې به یې چې خلک زده کړي ولې یې په ګزه باندې ورکوې دلته خو متر ده دلته خو عرف متر ده دلته په متر خلک پیږي متر خلک ګاز بولي ګاز نه بولي هغه په کوټه کې استعمالېږي هغه په لاهور کې ده هغه په ملتان کې ده بیې باید سړی زده کړي ما یو وخت چا څه فرش واخیستی نو دا فرش مې بیې کوي ګز یې 100 ګرام هغه خو دا سم ګز راکاو بل ورته ودرېدم هغه ارزانه راکړه دا زه سړی خطا کړم دا زه سړی خطا چې ور مې ووړ هلته په خونه کې را معلوم سئ فرش چې مې دغه کوي اوار کوي نو هغه په 15 ګزه کې لس سانتۍ کم نیم ګز راځي نیم ګز کم نو زما ګرانو او شریفو وروڼو په حلاله طریقه موږ ته یې بیې روزي پیدا کړو نه پکه پیدا نو نبي علیه السلام وایي دغه سړی چې حرام یې اغوستي وي حرام یې خوړلی وي حرام یې څښلي وي او دی وایي لبیک لبیک وایي ملک ورته ولاړ لا لبیک لبیک نسته حجک مردود علیک حج پر تا باندې رد مخکې په تور چې هلته رشوتونه دي خواړو هغه سودونه دي کول هغه پردي مسلمانان دي خطا کول پر حرام پر حلالو نه وې اوس دلته وا لبیک و لبیک د مسلمانانو زړونه به دې ازارول په دې کوم د مسلمان زړه ازارېږي چې ته راولاړېږې خطا یې کړې جنید بغدادي رحمت الله علیه په کعبه شریفه کې نصیحت کوه بزرګان را جمع سولي وو د کعبې شریفه په حرم کې بزرګان جنید بغدادي نصیحت کاوه شاید کعبې ته ګرځولې او مخې د بزرګانو ته ګرځولې ده نیکانو خلکو ته نصیحت یې کاوه دا اولیاء په خپل مابین کې نصیحت سره کاوه پخوا خو اولیاء ډېر اوس خو یاستنه یا کستا هغه موږ منو نه اوس بیا دې خلک هم څه دا ولایت نه مني کرامت نه مني استغفر الله د خدای غضب افغانستان ته را روان اوس نو جنید بغدادي نصیحت کوي هغه وایي یو بزرګ پروژه کو چې کعبې شریف ته شا ګرځول د مړ ته دې مخ ګرځولی زه ورته ویل 1000 کعبو ته مې مخ ګرځولی د هغه ته دې پام نه ده یوې کعبې ته مې شا ګرځولی یعنې دا د مسلمان مخ دا کعبه ده اوس ولې شا کعبې ته زه هلته ولې نه کښېنم ستی مخ ته مې مخ ته نو مسلمان ډېر غټ ازار لري اول د مسلمانانو ازار په دې خلکو باندې پسي چې خلک خطا کوي رشوت ځینې اخلي سود ځینې اخلي اکسپایر شیان ورکوي تر تاریخ تېر شیان ورکوي خطا کوي پیغمبر علیه صلات وسلام یو ځای ته راغی چا غنم خرڅولي چې لاس یې ور ټیټ کوي سربیره وچ و لاندې لانده و سربیره وچ و لاندې لانده و نبي علیه السلام دا لانده به دې سربیره کول وچ به دې لاندې کول لکه دا بعضې خلک دغه عادت لري چې بارانونه سي بادام راوباسي له ګداموس ټول لاندې شي چې دغه ته ورپرې وړي ګدام ته ورپرې وړي بس من یې په سوله منو 500 روپۍ وګټلې منو 100 روپۍ وګټې من یې 200 روپۍ وګټې ایمان دې پکې ولاړی وروره طاعت یې پکې ولاړو عبادات یې پکې ولاړو دا دې قدر وکړئ نبي علیه السلام وایي من غش فلیس منا چا چې خیانت کاوه هغه له موږ څه نه ده زموږ له امته څخه ته خو ادنا درجه ده د خپلې مبیعې عیب ووایه چې وروره دا بادام لانده و بیا مې ګدام ته ننه غیره و غیره موږ معاملات باید زده کړو دا خبرې ولو که په ظاهر یو څه ستوخي دي لیکن په معنا کې دا ډېر غټ حقیقت لري موږ چې سودا کوو موږ چې دکان کوو موږ تجارت کوو موږ چې معامله کوو موږ باید چې هغه زده کړو او که زموږ ستاسې زده نه وي
نو بیا زموږ ته یې دپاره غټ مصیبت. وای حج کعبه بی کیا خاک گنگا بی، خوش رہی رحمان بی راضی رہی شیطان بی. وای یو سړی و د کعبې حج هم وکئ او د گنگا و دغه ته اوبو ته هم ولاړی لکه هندوسي دورې ځان پرېمنځي دورې دغه ځای په سندرو کې گنگا اوبو ته هم ولوېدی. خوش رہی رحمان بی راضی رہی شیطان بی. خدای هم خوشحاله کوي او دغه هم خوشحاله کوي، شیطان هم خوشحاله کوي. کعبې ته ولاړی سندرې هم په تندي باندې وموږي. خوش رہی رحمان بی راضی رہی شیطان بی. ګورئ داسې مسلې ما ته چا بیان کړي دي، بله چا ویل ترخه وړه چا په خوږو وړو ګډول. مال دا ولې ګډوې ظالم؟ ول ډول خلک یې اخي مال ته چاته دغه عیب ووایه هغه دې بیا واخلي. یوه سړي راته ویل زما زرنده ته چا وړه راوړي وو، بولکان یې راوړي وو، بیا بولکانو څخه دوې کیلې کښو بېرته بیا دغه باندې ولوله. زما هلکانو نه وو په پېدلې، زه چې رالم مال دا چی ول دا خو داسې ول تا ته خو مزدوري درکړم مال یا دا مزدوري زما دپاره حرامه ده. ځکه نبي علیه السلام که چا د غلا شی واخیستی هغه یو له غلو سره په حدیث شریف کې راځي په دغه کتاب که چا د غلا شی واخیستی یو غل دی. یو هلک څه له کوره شی راغلا کړی ده وروره بیترۍ والات وروړي، ساعتان والات وروړي، تلیفونو والات وروړي، هغه په دې ښه پوهېږي دا د غلا شی دی، یو د غلو هغه مال زرند یې وباسه دا شی بل ځای بیا کیلوګان ځینې کم دا به هم سبا حج ته ولاړ شي له هغې خوا چې راشي موږ یې پر لاس باندې مچوو. حاجي صاحب والله مخ ته هم ډېر نوراني شوی ده، د خدای عبادت یې حاجي صاحب د خدای نالتي ده، د خدای کعبه یې په دروغو لیدلې ده. دا هغه حاجي صاحب چې هغه به بولکان کمول بیا به پر خلکو خرڅول. دا هغه انسان معاملات باید چې ځکه امام محمد صاحب ته علماء کرام ناست چا ویل ستا کش کې په عباداتو کې یو کتاب جوړ کړی وای، یعنی غټ کتاب جوړ کړی، کني کتابونه خو یې جوړ کړي دي. وای ده ورته ویل ول ما په معاملاتو کې کتابونه جوړ کړي. معاملات ځکه معامله چې د سړي برابره او طاعت د سړي برابر. حضرت سعد بن وقاص رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي، پیغمبر علیه السلام یو آیات وایي په نزد د نبي علیه السلام دغه آیات وویل سئ چې یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ای خلکو تاسې خورئ له هغه شي چې په مځکه کې د حلال پاک شیان خورئ. وایي سعد بن ابي وقاص ولاړ سئ. سعد بن وقاص هغه صحابي و چې د نبي علیه السلام مخکې د احد په غذا کې زر غیسې وویستو. اخر ده ورته ویل سعد بن ابي وقاص ته نبي علیه السلام خپله بغلزولۍ وغورځوله ول ارمي بأبي انت و امي ولوله زما مور و پلار د خدای تعالی تر تا قربان. حضرت علي صاحب وایي یو وخت هغه وایي نبي علیه السلام یو وخت تر چا مور و پلار نه دي قربان کړي، لیکن سعد بن ابي وقاص مور و پلار قربان کړو. ول ارمي بأبي و امي بأبي انت و امي ولوله زما مور و پلار د خدای تعالی تر تا قربان کړي. هغه صحابي و. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې و هغه وویل ای د خدای پیغمبره ادعو الله ان یجعلني مستجاب الدعوات. ته خو خدای ته دعا وکوه چې خدای تعالی ما دی کې چې زما دعاوې قبلیږي. نبي علیه السلام په جواب کې څه ورته وایي؟ یوه نکته پکار ده، زما ورونو ډېرې خبرې نه پکار. نبي علیه السلام ورته وایي ای سعده اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. ای سعده شکه پاک و خپل خوراک پاکه یعنی حلاله نفقه وخوره تکون مستجاب دعوات. ستا به خدای تعالی جل جلاله دعاګانې قبلوي. نفقه چې حلاله وي د هغه سړي خدای دعا قبلوي. ځکه نبي علیه السلام بیا قسم ورته اخېست زما ورونو والذي نفس محمد بیدي زما دې په هغه ذات قسم وي چې نبي علیه السلام یې پیدا کړی ده ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفی. یو انسان یوه حرامه ګواله په خپل نس کې اچي ما یتقبل منه عمل 40 یوما. خدای تعالی نه قبلوي د 40 ورځو نیک عمل خدای تعالی نه قبلوي د یوې ګولې له وجې. ما ګرانو شریف ورونو او هر عبد او هر بنده نبي علیه السلام چې د غوښه
له ارامو څخه شنه سي فالنار اولا به اور په هغه سره اولاد چې په حرامه شنه نو حلاله نفقه غټ مدخل لري خدای تعالی دې موږ ته حلال نفقه راکړي موږ تاسې دا دنیا ده په دې دنیا کې وخت د دې ده چې موږ تاسې له غلطو اعمالو توبې وکاږو او خپل اعمال اصلاح کړو په هره طریقه چې موږ تاسو ته یو ارامه نفقه راځي موږ د هغې نفقې مخه ونیسو یاره که دی درته ووایم چې په دې شواروز کې 15 واره زما دا چورتې ای پروردګار عالمه له کومې لارې څخه ته داسې یو نفقه پیدا کړې چې هغه ډېره پاکه ډېره حلاله ځکه که ستاسې نفقې خراب شي د علماو نفقې هم خرابېږي ستاسې له جیبو علماو ته ووځي دغه وجه ده چې نن په علماو کې دونې فتنې خپرې دي وایي له علماو څخه به فتنې وځي بېرته به په علماو ننوځي عالم په عالم کې غږېږي عالم معلم ردیي عالم معلم دغه کوي عالم بم د عالم غیبت کاو عالم بم په عالم کې بد ویل عالم د عالم په مسله کې غږېږي عالم د عالم په کړه کې غږېږي استغفر الله پر ډېرو جزئي خچیانو باندې د علماو دغه د نفقه نه په د نفقې کې ډېر غټ تاثیر دی تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو نفقې حلالې کړي ګناهونه کتابو راخیستي دي وایي یوه ګناه د وعده خلافي که چا وعده خلافي په یو ملک کې وعده خلافي ډېره شوه خدای تعالی پر هغه ملک باندې دشمن مسلطوي په موږ تاسو 40 کال دشمنان مسلط کافران زموږ دشمنان دي که نه دي په زور ووایي اخلاص په موږ ته 40 کال مسلط د دنیا دی کافر نشته چې هغه زموږ ملک ته نظر راغلی الا ماشاء الله په موږ کې وعده خلافي ډېره دوم که چا ترک د قانون الهي وکړي قانون الهي که په یو ځمکه کې نه پیاده کېدی زاني په ډبرو نه سنګسارېدی د غله لاس نه پرې کېدی د کوتاتریکه لاس و پښې نه پرې کېدی او ظالمانو ته ولا ترکنو الى الذین ظلموا فتمسکم النار تاسې هغو خلکو ته نږدې مه ورځئ چې هغه ظالمان نن ظالمانو ته رشوتخورو ته خلک لنګوټې ورتړي د دغه عیب نه بلل کېږي نو که د قانون د خدای قانون په یو مځکه کې پاته شي نو دا سبب د فقر ګرځي نن زموږ په ملک کې ګوره قانون الهي نه ده عملي په والله که عملي ورونو زما یې د الله په ذات قسم تاسو په دا 20 کاله کې تاسې یو ښځه لیدلی په ډبرو سنګساره شوې ده تاسې یو سړی لیدلی ده چې هغه غل ده د هغه لاس پرې شوی ده چا لیدلی ده تاسې یو سړی لیدلی ده چې قتل یې کړی د هغه دلته راځړولی ده پر دغه باندې پر دې چوک باندې راځړولی ده تاسې کوتاتریک لیدلی ده چې لاس پښه پرې شوې ده د الهي قانون نه ده ناپیس داسې فقر بویدی مسکنات وي لکه دا اوس داسې به د خلکو غلبلي یو 15 نفرو نه مه ښایه چې په خپلو عیشو و اثراتو کې دغه دي ټول خلک په تکلیف دي په زحمت او درېیم شی چې هغه زنا ده په مځکه کې چې زنا پیدا شوه دا سبب د مرضو کېږي د تعاون کېږي دغه د نن تعاون دغه د ملک درته راورسېدی وګوره کرنام یو تعاون ده دغه غضب الهي بیا ګوره یو مني بلې بیا نه مني دا هم د خدای تعالی یو غضب وګوره وایي وروره دا ملا ډېر ځینې بیریږي ولې یاده کړه له ما سره ستا د صحت غم ده له ما سره ستا د بدن غم ده الله دې دی وکړي چې ته بیخي او مخ بیخي دلاوري وکړه تا دې الله دلاوره پیدا کړي ګوره دا مرضونه چې رالو دا له څه سببه رالو دا په دې ملک کې زنا شته قسم ده شته اسباب یې نشته ټلیفون نشته ټکسیان یې نشته دوکانونه نشته غیره وغیره زنا خو یوازې دا نه بولي چې دا موږ تاسو مشهوره کومه زنا معروفه کړې ده زنا دا هم ده چې چاته لاس ورکړي زنا دا هم ده چې خبرې ورسره وکړي زنا دا هم ده چې په سترګو ورته وګوري پردۍ ښځې دا هم زنا ده دا ټول شیان اوس ګوره دا کوچني کوچني هلکان ځون نور ټلیفونونه پیدا کړي ټوله شپه ورته ناست یا پردو عکسو پردو فلمو ته ګوري یا خلک راولاړ شوي ښځې رایله کړي ورور نارینه یې مسلمانې حاجي ښځې په بازار کې ګرځي دی په کور کې ناست ګوره د خدای تعالی جل جلاله غضب زه خو وروره 15 شپې امر به مې ولا ما له الله سره دا اراده کړې دا منبر حق لري دا منبر نه ده دا حق لري
دا د دروغ منبر نه، دا د پیغمبر منبر ده چې داسې حق به زه پر منبر باندې وایم. که زما ملایي نه وي او زه مکانونه پاکوم، ما ته په والله که فرق راکړي. مکانونه نه دي، مکانونه خو لاسته هغه بیخي څوک چندانې نه پاکوي. ما له دا سره دی وعده ده چې که بیخي رزق حلال نه و، یو خر به اخم او مکانونه به پاکوم، خو خلکو ته به د خدای تعالی جل جلاله حق رسوم. والله کوم پر دې خلکو باندې سخت کېږي. خلک په ضلالت کې دي، په ګمراهي کې دي. او بل هغه څخه ګناه چې ده هغه تطبیق ده. که چا تطبیق کاوه، تطبیق یعنی خیانت یې کاوه په سودا کې، خدای تعالی جل جلاله به وچکالي پر مسلط وي. تر اوسه وچکالي نه وه پر باندې مسلط، په ګزه کې، په منه کې، په نورو شیانو کې. که چا تجارت دکانداري په دې کې خیانت کاوه، د وخانې والا، ترباري والا، دکاندار، خدای تعالی جل جلاله پر ده باندې هغه مسلط وي. پر هغو خلکو باندې قحط وچکالي و دی مه وایه ستاسې په سواد ور پیدا کېږي. خو ډېر پاک خلک هم شته، لیکن خو د وچلو توپیله وایي لانده هم سوځي، د وچلو توپیله لانده سوځي. او بل هغه څخه نه زکات، نه زکات سبب د منې د باران چې خدای تعالی جل جلاله باران منع کړي. نو زما ګرانو او شریفو ورونو، معاملې باید چې سړی سمه کړي. نبي علیه السلام وایي 4 شیان چې وي په تا کې، له تاسو په دنیا کې شی نه صحیح پاته که 4 شیان په تا کې. یو حفظ د امانت ته، ته امانتګیر یې. او بل صدق د حدیث ته چې رښتیا خبرې کوې، دروغ نه وایه، خلک نه خیسه کوې، خلکو کې فتنې نه اچې. او بل ښه خوی ده چې اخلاقي. او بل هغه څخه دا د پاکي ده په خوراک کې، چې خوراک دې پاک و. دغه 4 شیان چې ستا وو، نو د دنیا هر شی ستا ستا. یو امانتګیر یې، بل رښتیا وایه، بل ښه خوی لري، ښه اخلاق لري، درېیم لا هغسې حلاله نفقه لري، حلاله نفقه خوري. نو زما ورونو، خدای تعالی جل جلاله دې وخت ختم شي. موږ ته خدای تعالی په دې خبرو عمل راکړي. الله دې موږ ته د اولاد د حلال نفقې زمینه برابر کړي. خدای تعالی جل جلاله دې زموږ تاسو نفقې حلالې کړي. خدای تعالی دې تر تېرو ګناهونو موږ تاسو ته راتېر شي. وما علینا الا البلاغ المبین.